خوش آمدین. د لندن په اجبیر سیمه کې د افغان دودیزه کالیو او ګاڼو او د دې ترڅنګ د ناویو لپاره د جامو دا ننداره فیشن ډیزاینري مینا قندوزی را جوړه کړې ده. مینا خپل ځانګړي ډیزاینونه دومره په ښکلي هنر سره پنځوي چې د همدې هنرپالو له برکته نن افغان کالي د جهاني بازار برخه ګرځېدلې ده. د انارا کاروبار څښتنه مینا وایي د خپلو کلتوري جامو کاروبار یې له افغانستان سره تړون جوړوي. چون که ما در مسکو پیدا شدیم، در هلند کلان شدیم و در خارج همیشه بودم، اما همیشه احساس میکردم که از کشور اصلی خود دور هستم و میخواستم که از طریق بزنسم احساس نزدیکی کنم برش. مینا قندوزی وایي د دې نوښت دا دی چې د افغان ښځو کالیو کې یې هوساینه راوستیده. این پیرانه بسیار دوست دارم به خاطر از اینکه رنگش بسیار دخترانه است و رنگایی که در سر پیرانه است غیر از یاسمندی روشن، سرخ، آبی و طلایی کلش به هم دیگر بسیار میخوانه و بسیار سبک است. هم بر یک محفل عید پوشیده میشه، هم به محفل نوروز. ښکلي او ښایسته جامې اغوستل زرګونه کاله زوړ دود دی او د فیشني صنعت نږدې 170 کاله کیږي، خو د پښتنو افغانانو د کالیو ښکلا او ډول ته که وکتل سي نو اوس هم په نړۍ کې خپله کلتوري وړتیا او بارم پر ځای ساتلی دی.